بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی د افغانستان څخه د ولادیمیر پوتین حمایت د هرات په جامع جماعت کې د نویو پروژو څخه ګټه اخیستنه او جرمني ته د احمد شر سفر. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د روان کال د مرغومي 28مه نیټه ده. زه زلمی عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان سفارت په روسیه کې وایي چې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو د باورلیکونو د منلو په مراسمو کې د افغانستان کې د نشهیي توکو پر ضد مبارزې او امنیت د ټینګښت په برخه کې د اسلامي امارت د هڅو ستاینه کړې ده. د روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ویلي چې هیواد یې د یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي او د سیمې د ثبات امنیت او رغنده سیمه‌ییز تعامل پر پیاوړتیا باور لري. د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ په مسکو کې د اسلامي امارت د سفیر مولوي ګل حسن باورلیک ومانه. د هرات ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د هرات د لوی جامع جومات د پارک جوړېدو چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په وینا یې اوس مهال په یاد ولایت کې د نورو تاریخي ادو رغنیزي چارې په دوامداره توګه جریان لري. ورته مهال د ترکیې د همکاري او همغږي ادارې اتکا چې د یاد پار رغنیز چارې ترسره کړې دي ویلي چې له تاریخي او فرهنګي پروژو څخه ملاتړ د دې ټولنې له ژمنو څخه شامل دی. بل خبر د سرپل ښار 15 څلورلارې استقلال مطبوعاتو فرهنګ وحدت او د ښار مرکز په رسمي نومونو ونومول شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د یادو څلورلارو نوم ایښودنه د سرپل ولایت مقام د وړاندیز پر بنسټ د اطلاعات او کلتور وزارت د څلورلارو او مقدسو ځایونو د نوم ایښودنې کمیسیون له لوري تر ارزونې او منظوري وروسته ترسره شوه. د دې اقدام موخه د فرهنګي او ملي تقویت پیاوړتیا، ټولنیز انسجام، ښاري نظم او د پټې موندنې په برخه کې اسانتیا رامنځته کول ښودل شوي دي. او روسي خبر ده چې د سوریې ولسمشر احمد شر د یو رسمي سفر په چوکاټ کې روانه اونۍ سه شنبه آلمان ته سفر کوي. د روسیې دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی اشر په برلین کې د آلمان له ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر سره لیدنه او د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې آلمان په دمشق کې تر 14 کلونو وروسته د 2025 کال د مارچ پر 20 خپل سفارت بیا ځلې پرانیست. قدر ملیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.